طالبانو د هر څه خلاف کندهاري خبريالان د خلکو د غږ له پورته کولو څخه منع کړي. وروسته له هغې چې طالب جنګیالیو په کندهار کې د تالاشۍ پر مهال په ښاري رکشه کې دریو ښځو ته مرژوبله واړوله، خلکو په اعتراض لاس پورې کړ. خو کله چې کندهاري خبريالانو غوښتل د دغو خلکو اعتراض او ستونزو ته انعکاس ورکړي، طالب ټوپکوالو مخه نیولې او ان هغوی د راپور جوړولو پر مهال توقیف وهلي دي. د طالبانو ژمنتیا او د دوی ژمنې کوم لور ته ولاړې؟ هغوی چې پر نړیوال سټیج باندې د مدنیت او بیان ازادۍ ته د ژمنتیا نارې وهلې، ولې د دوی د جنایت او کړې ظلمونو پر وړاندې چې د مظلوم غږ یې پورته کړی ناره نه اوري؟ کندهار کې یو تنظیمیز خبریال چې لوړ انځور د اعتراض په شکل سره په خپل فیسبوک پاڼه یې لیکلي و چې طالبان بهرني خبريالانو سره همکاري کوي او چې زړه غواړي هغسې کولی شي. ولې موږ ته د یو مظلوم انسان چې ښځې شهیدانې شوي د غږ پورته کولو اجازه نه راکوي؟ هغه په خپله لیکنه کې په ډاګه کړه چې موږ سانسور نه بلکې بالکل منع شوي یو، او همدارنګې وویل چې لوی خدای جل جلاله او د هغه پیغمبر د جنایت خلاف و. بیا ولې موږ د یو مظلوم سره د مرستې څخه منع کوي؟ موږ د ولس څخه بغیر د هیچ چا پر طرف نه یو. د پرونۍ پیښې په اړه د قربانۍ د کورنۍ یو غړي وویل چې د اکا ښځه مې شهیده او ورېندار مې سخته زخمي ده. زموږ سره ولې داسې ظلمونه؟ موږ انصاف غواړو او خپل قاتل غواړو. طالبانو یوازې د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې د پیښې عاملین نیول شوي دي.